د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان وایي موږ به په افغانستان کې له بې ځایه شویو کورنیو سره مرستو ته ژمن پاتې شو. خیبر پښتونخوا کې دوه پاکستاني پولیس وژل شوي دي. د پښتون غږ درنو لیدونکو سلام، وخت مو بخیر، ستړي مه شئ. پام وکړئ د دې ساعت مهم او تازه خبرونو ته. د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان وایي چې په افغانستان کې له بې ځایه شویو کورنیو سره مرستو ته ژمن یو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمیشنرۍ ویلي چې په ځینو ولایتونو کې له کډوالو سره د مرستو لړۍ هم پیل کړې ده. بلخوا بیا د پښتونخوا کې دوه پاکستاني پولیس وژل شوي دي. د خیبر پښتونخوا په کوټ سیمه کې په یوه وسلوال برید کې دوه پولیس وژل شوي او یو بل ټپي شوی دی. د راپورونه وایي چې دا کسان د پولیو واکسین د ښځینه ټیم ساتونکي وو چې وسلوالو برید ورباندې شوی دی. د راپورونو له مخې په دې برید کې دوه پولیس ساتونکي ځای په ځای وژل شوي او یو بل ټپي شوی دی. د پاکستان پولیسو ویلي چې ټپي روغتون ته لیږدول شوی او روغتیایي حالات یې د ډاډ وړ دی. تر اوسه پورې د برید پړه کومې وسلوالې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی، خو تحریک طالبانو پاکستان په وار پاکستان ته د مرګونو بریدونو خبرداری ورکړی دی. او په یو بل خبر کې به اورئ چې د سلما بند د اوبو سطحې کچه د تیر کال په پرتله د پام وړ ټیټه شوې ده. د سلما بند تخنیکي مسؤلینو رسنیو ته ویلي چې د اوبو کچې کموالی اصلي لامل وچکالي او د ورښتونو کموالی دی. بل لور ته د افغانستان د اسلامي امارت مسؤلینو ډاډ ورکړی دی چې د سلما بند لپاره یې امنیتي ځواکونه ځای پر ځای کړي دي او چاته به اجازه ورنه کړي چې بند ته زیان ورسوي. او په یو څو نورو خبرونو کې به واورئ چې چارواکي وایي په کندوز ولایت کې دولتي کارکوونکو ته معاش ورکړل شو. د کندوز ولایتي مسؤلین وایي چې د ولایت مقام امنیه قماندانۍ، اطفائیې محبس او ترافیکو مدیریت کارکوونکو ته معاشونه ورکړل شول. په ورته مهال د کندوز والي له یادو کارکوونکو غوښتنه کړې چې خپلو دندو کې دې په ښه صداقت او ایماندارۍ سره خلکو ته خدمات وړاندې کړي. بلخوا هند او سعودي عربستان د افغانستان د وضعیت په اړه سره خبرې اترې کوي. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر شیخ فیصل بن فرحان په 3 ورځني سفر هند ته تللی دی او د دغه هیواد له لوړپوړو چارواکو سره د افغانستان سربیره په بېلابېلو مسایلو خبرې اترې کوي. د پښتون غږ درنو لیدونکو دا او د دې ساعت وروستي او مهم خبرونه. د همداسې نورو مطالبو لپاره پښتون غږ یوټیوب چینل حتمي سبسکرایب کړئ. له ملتیا مو مننه.